خلاصوي یا نوې کاروبار شروع کوي نو پکار دا د عزتمنو چې د هغه د شروع کېدو څخه مخکې د سورة لقمان د 28 نمبر آیات 141 ووایاست. الله جل جلاله به دې په دغه دکان په دې کاروبار کې ترقي او برکت راولي. الله به دې په رزق کې پراخي راولي. لله ما فی السماوات والارض ان الله هو الغنی الحمید. مجموعه وظائف صفحه نمبر 132. مش خو الله معاف کی مش د دکان د کاروبار د شروع کېدلو سمخ کې غیر شرعي قانون نو برکت به څنګه راځي؟ بس یو غټ اوږده رسۍ به راخسي هغه به پرې کوي. یعنی په هر کار کې موږ د خارجانو مشابهت اختیارو. په کار دا ده چې کومه شرعي طریقه د دعا باندې وکړه هغه سمخ کې د الله طرف ته متوجه سه 2 رکعاته نفل وکړه چې الله ته په دې کې برکت واچي خیر پکې راوړي. په غیر شرعي طریقو سره په غیر شرعي افتتاح سره په غشي کې برکت نه راځي.